काफी जुमोना ستاسو په مخ کې یو بحث را روان دی د شهید متعلق. د سراسرا بیا د خپل ملک د بازه فتنو متعلق داغي سوالات او داغي جوابات دا همزه د خپل کمزوري علم مطابق ستاسو په مخ کې اره جمعه عرض کوم. عزیزانو عرض داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخبر صادق دے، دا عالم آخرت متعلق چې څه خبره قرآن کړي دي یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي، دغه زمونږ ایمان دی. د دین سیوا هغه خلق چې د چا په غاړه کې د قرآن کریم او د حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم رسای نه نو خو آزاد خلق دی او خلاص ته مونږ ته اغي سره څه کار پاتې کی پاتې شو. یو بل خبره دا په کلاو غوګونو واوره چې علما په دې مکلف نه دي چې هغه د دین په عقلي دلایل خلق ته ثابت کړي. یعنی یو عالم دی عقلی دلیل وي او پاغه د اثبات د دین کوي، په دې باندې نہ علماء مکلف تھی او نہ پہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مکلف. انبیاء او علماء دا صرف واسطہ دا اللہ او داغه د مخلوق په منځ کې. پیغمبر با امغه کلام قوم تویلو چې کم کلام با د خدای د طرف نه را اوس په عقل ما ته ثابته کچي آسمان ولې پاسته یا په عقل ما ته ثابته کچي زمکه ولې لاندې ده، په دې زه مکلف نه یم. که علماو عقلی دلائل ډېر ویلي نو دا د علماو احسان دی په دې قوم باندې. په عالمانو فرض نه دي، واجب پې نه دي چې یو عالم د عقلي دلیل ووایي د الله په وجود باندې، که وی دا دغه مهرباني وي. نقلی دلیل به وایي څه دلیل دی چې خدای یو دی، ما سره دلیل د خدای قرآن. لکه یو سړی قسم یې وخوړو د خپل دوست نه چې زبا یو حین تا سره خبرې نه کوم. حین اس لفظ حین ہوئے واللہ لا اکلم معک حینا، یو حین بزتا سره خبرې نکو.
سورځ تیرې شو سړی خپېمان شه چې دا خو زما ډېر جاني دوست دی اوس زه به ده سره څنګه ټول عمر خبرې نه کوم. ورغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته داسې قسم مې خوړلی دی چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم څه وکړم. صدیق اکبر ورته وفرمایل چې 40 کاله ور سره خبرې مه کوه هله به دې قسم نه بچ کېږي. 40 کاله ویاو. ورغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وی صاحب داسې د دوست د خبرو نه مې قسم خوړلی دی. وی څه دی ویلي؟ ویل حین لفظ به ویل. حضرت عثمان ورته وی چې تر مرګه ور سره خبرې مه کوه هله به قسم نه بچ کېږي. سړی نور پریشان شو. بیا راغی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته صاحب داسې قسم مې خوړلی چې یو حین به تا سره خبرې نه کوم اوس څه وکړم؟ عمر فاروق ورته وفرمایل چې ځه تر ماښامه ور سره مه کوه ماسخوتن بیا ور سره خبرې شروع کړه. سړی خو ډېر خوشحال شو چې دا خو راشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورشه که د دې ماښام نم لږه خبره را لنډه شي. اوس دا نه وایي د پاکستانیانو غوندې چې څوک یو ملا یو څه وایي بل ملا بل څه وایي بل ملا بل څه وایي. هغه له دې خبرې خوند ورکو چې ابوبکر یو شان فتوا ورکا عثمان بل شان ورکا عمر بل شان ورکا. اوس دې نه زیات اسانې پسې ګرځي سردار کونین صلی الله علیه وسلم. حضور علیہ السلام ته دا ټوله قصه تیره کړه. صاحب ابوبکر دا وې عثمان دا وې عمر دا وې او ستا لراله. حضور ته هم خوند ورکړو ورشه دا درې واړه راوغواړه. ابوبکر او عمر او عثمان درې واړه راوغوښته. نو ابوبکر ته وایي چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته وایي چې 40 کاله ور سره خبرې مه کوه؟ هغه وی صاحب ما سره دلیل د خدای قرآن. ویل وایه ورته وی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. د سورۃ الدهر د سر آیات. هل اتا علی الانسان حین من الدهر. یا رسول الله په دې آیات کې چې کوم حین راغلی دی دین هغه 40 کاله خمبیر د آدم علیه السلام مراد دی چې هغه د خاورې کوم خمبیر پروتو. نو د لفظ حین باندې قسم خوړلی نو ما دې آیات ته چې وکته نو ځکه ورته ما وی چې حین نه مراد 40 کاله دي او ته 40 کاله ور سره خبرې مه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خو ټیک. حضرت عثمان ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته وی چې تر مرګه ور سره خبرې مه کوه؟ هغه وی چې ما سره دلیلم د خدای قرآن. وی چې وای ورته وی ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. آدم علیہ السلام چې د جنت نه بهر شو نو الله ورته وی چې تاسو د پاره په ځمکه کې زیاده قرار د تر مرګه پورې الی حین تر مرګه پورې. دلته حین نه تر مرګه پورې وخت مراد دی. لہذا ما ځکه ورته وی چې حین نه مراد تر مرګه پورې ور سره خبرې مه کوه. پیغمبر فرمایل چې دام ټیک وي. عمر فاروق ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې داسې په لنډو پې راتاو شوې چې تر مازدیګره خبرې مه کوه او بیا کوه؟ هغه وی چې ما سره دلیلم د خدای قرآن. وی وایه ورته وی فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. پاکی دا الله لرا په وخت د سبا او په وخت د ماښام. نو دې آیات کې د حین نه مراد تر مازیګر او ماښام وخت مراد ده. ما ځکه ورته وی چې یو حین خبرې
تر مازیګره مکه و بیا کوه. پیغمبرو فرمایل تم ټیک وای. ا سړی ته وې ز بچیا زما فتوم د حضرت عمر په قول ده، تر ما خام اور سره خبره مکه بیا کوه. نو زما عزیزانو دلائل امه دي چې کوم قران کې بدې څه دلیل دی چې الله یو دی؟ د خدای قران سوئی قل هو الله احد. بدې څه دلیل دی چې نه دنه څوک پیدا دی او نه دې چا نه پیدا دی؟ بدې دلیل خود د خدای کلام، لم یلد ولم یولد، نه دې چا نه پیدا دی او نه دنه څوک پیدا دی. خبره خلاص شو. عرض داو چې اوس په دې څه دلیل دی چې خدایان کې دیشي نائبین وي؟ قرآن بل ځای جواب کړي چې کتا سو پورې عقل در کې نه، عقل نه در کې او بالکل په خبره نه پوهیږي، نو دومره به پوهیږي چې لو کان فیهما څنګه ده لفسدتا، که په دې ځمکه او اسمانونو کې خدایان دوه وي، خدایان درې وي، څلور وي، ډېر وي، نو دا ممکن نه ده چې دا ځمکه او اسمانونه به تر اوسه پورې روغ پاتې وي. بلکې یو خدای به ویل چې باران کوم، بل به ویل چې نه کوم، خپلو کې به په جنگو، ځمکه او اسمانونه به پکې مات. د ازل نه تر دې دمه د ځمکې او اسمانونو محفوظ پاتې کېده. دلیل د دې دی چې په دې کائنات کې بل خدای نشته. همدغه یو. نو عرض مې داو چې په کوم شي باندې خود د قرآن خدای قرآن دلیل وي التا د عقلي دلایل څخه. اوس ګوره دا سپوږمۍ ده، کله وړه شي کله لوی شي، کله وړه شي کله لوی شي. هلال کمیټای والا غریبان ورته ګوري، په درېمه ورځ اعلان وکړي چې نن راوخته. یاره د دې شرمېدلي ملک به کم کم شی یادې. سپوږمۍ وړه شي لوی شي، دې کې څه راز دی؟ راز پکې څه دی؟ راز قرآن ویلې جی دا سپوږمۍ ولې وړېږي او لویږي؟ سردار کونینو فرمایل چې خدای په پوهه دی. جواب راغی چې یسألونک عن الاهله قل هي مواقیت للناس والحج. د سپوږمۍ تپوس وکړو، ورته وایي چې دا وړه او لویه دې د پاره کیږي چې تاسو د میاشتو د کلونو حساب په ولګو. خبره خلاص. اوس اصحاب سیر خاوندان د راز یو نکته بیان کړي چې نور ولې په یو حال دی او سپوږمۍ ولې وړېږي او لویږي؟ وای دا ځکه چې حدیث کې راغلی دی چې هره ورځ نور چې په خپل محور کې تاویږي او د عرش لاندې راشي نو خدای ته سجده وکړي. هره شپه په 24 غنټو کې شمس و قمر یو دور تمامي، نو دې چې د عرش لاندې راشي نو خدای ته سجده وکړي. او سپوږمۍ په 14مه شپه د میاشتې خدای ته سجده کوي. نو نور ځکه نه ورکوټې کیږي، په یو حال دی چې هره شپه محبوب سره ملاقات کیږي. تغییر په هغه عاشق کې راځي چې کوم د محبوب نه جدای، کوم عاشق چې شپه ورځ محبوب سره یو ځای، هغه کې تغییر نه راځي.
که تاسو خیال وکړئ مولانا روم لیکلی دي چې مجنون پلار روانو لیلا ایولی لیلا ورتل تدل تکې نظر اعظم ال تکې ناست چې کې ناستو کور تلاړه خدمتګار ته روټه ورکه چې لار کې یو ملنګ ناستو هغه لدا روټه ورکه ا د مجنون نمخ کې یو بل روټي خلاص ناست هغه وینځه دا خیالو کو چې جوړدا ده چې روټه وروړه ودا لیلا را کړې خډه راخده بسم الله الرحمن وړلې دوله سورزه لیلا بروټه لګلا او دغه سړی بخوړه په دوله سم ورځ لیلا سوچ کوي چې د دې مجنون بیړه غرکش دومره نه وای چې لیلا ته می سلام وایا یا څه خبره غوسه شو لوخه او چاړې ورکو ودا یو څه خو ملنګ چې روټه یو خوري نو ورته چې لیلا وای چې ستاوینه مې لګه پکار ده دوی ډېر خاله چې روټه ورولې دنو هغه وینځه د روټه خوراک نه مخ کې ورته ویلي وې ملنګ روټه خو خورو او د لوخه او چاړې لیلا را کړی چې د وینه مې لګه پکار وې حبیبینو ا د وینې مجنون مخ کې ناشته دا روټه وروړو زه وینې والا نه چې مخ کې تلې ده چې ګوري چې څنګه لیلا مجنون کې نو له هغه سه ناس بالکل سترګي بوټي راوته وي او داسې و چې تابل اثبت ساوزي خوځېدوم نه خیال دا کړو چې لیلا څنګه کې نو لم اسه نه کو خوځم او دې ناشته کې څه فرق راشي نو داغه حکم کې به فرق تاسو به وایي چې داسې ملای شي چې اوس به سړی خوځیم نه په پاکستان کې دا روټي خلاص شو اوس به سړی خوځیم نه د ازما یو اشناو نو هغه ماته وی چې یاره ته ما سره کلی تلاش مال سلا وی بس اسه بلار شي او چرګ می ساتلې دیو مال خدا داس چللې چاول خو ما چې تکلی ته بوزینو تازان کې لا هغه اهلیت هم نه پیدا بلدا چې زما د ژوند څه شرایط دي و چې ستاسو د دوستانه څه شرایط دي مال زما دا شرط دی چې زه څه وایم ته به وای چې خاجي او چې ته څه وای نو زما خوخه ده چې خا کوم کنه چې زه څه وایم ته به وای چې خاجي او چې ته څه وای نو زما خوخه ده چې خا کوم کنه له داسې مولیان ما ډیر لیدلې دي لاړو تختې دو نو بیا مې کافی زمانہ پس زه بجلیګر کې هم الته مې ولید یاره جی زه نو موراغه مودا ده پاغه شپه زمونږ مرګریو څه الوای پخ کړي نو هغه دمو خوړه نو ما مرګری ته وی چې دا خو دیسی غوړیو د الوای زکه داسې خناک نه و دا سړی دی د یو کلی دی دې طرف ته د دغه کلی دی او د هغه غواګانو کوچ کپل دی الوا کې واچې بیا به مزه وګوري ویلا به څوک راوړي مالدا د ویل اوجی زمونږ دوه غواګانې لنګي بالکل الوا خو والا چې هغه تله ترننه مې بیا ونلید تاسو پوه شئ نو عرض میں داو چې د مینې مقتضیات په جنا تاسو وګورئ مونږه دا پڑھے لکھے خلق چي دي پڑھے لکھے خلق دوی دی یو سړی متعلق دا وای چې دا زما جانی دوست جانی اردو کې وای یہ میرا جانی دوست جانی څه معنی په جانی لفظ پوي جانی دا معنا چې زده د په مخ کې په خپل وینم صرفه کول نه غواړم جانی دا معنا زده د په مخ کې په خپل سر پر کولم صرفه کول نه غواړم جانی دا معنا
جانی دوست په جنازو کې چې کله ستاسو اتفاق وشي نو وی ګورئ دا جانی دوست به وګورئ لارې ونې لاندې به ولاړي او د یار به د خاورو لاندې خخیږي د کلی خلق پردي خلق آب راځي په خاورې به ورچي او د بس پیګمو ته رومال نیولې ولري ونې لاندې به ولاړي دا سیده کنه ده نن دوی خو دغه له تکړه دي چې صاحب یو شو شراب پری دي چې الا توړه ګروپ دي اتوړه ګروپ دی ابل اور وینیو پولیس لاړو په بنو کې ونیو هغه هندوان خزه ماشومان دا ور سره آیرونی وې دغه صاحب اتوړه ګروپ په سبا یې چې کې نه غنو دا ملک دی دا بني ادم دی دا خلق پرون دی والی ہوئے چاہ تھوڑا گروپ دارے زما وس پتا ہو رسی چھ زتا زوڑندو موکنا پرون والی تا غلط خبر شایع کرے دے او نلی بیا والی تردید کے دے دپارا وہی شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد دے دپارا فولادی توری پکار ہوئے چوری گا تھوڑا گروپ بیا پیدا کی گیا نا چول ستا سر قلم کر چتد قوم تا غلط خبر والے شایع کے ادوی والے بیا تردید والے تاسو پوه شئ په ټول ملک کې وګورئ خوف او حراس کله تبر گروپ شي کله توړه گروپ شي کله په سټه کې وواله ماشومان یې مړه کړه پلانې یې کړه دا زمونږ ملک دی ابله ورځ چا راته وی دی جلسو کې ډېر وایم تاسو په سټکو نه وایي مارتل زه ویلو مال په خدای قسم چې ما د هغه ورځې نه ځان په مړ شمېرلی دی چې د کومې ورځې نه ما د علم پټکی په سر کو د خدای د علم تبلیغ مې شروع کړی زه مړ یم زما ایمان دا دی چې مرګ ما د پاره مقدر دی ينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت زما قرآن ویل زما خدای ویل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اس نفس تا دا علم نشتا چه زب سبات سکار کوما وما تدري نفس بأي ارض تموت اس نفس تا دا علم نشتا چه زما مرگ بپک مزمک باندی اچھا نو چه خداوی تا دو پتہ نشتا بلدا چه معین تاریخ دا مرگ اچھاتا معلوم ندے ایسو زبا کلام رب زبا کلام رما دائی چاہتا علم نشتا نو چار کل زد سشین خبر نے بلدا چه کم اورز دا مرگ مقرر دا آ بدلی گی نا آغا وقت لبا اور برابرے گی نو یارا پا کده کم زیادہ رہا بلدا چه زما دا ایمان دے چې هر انسان د خدای په حفاظت کې وي توپ او ټینکونه ته غیر چا پیر تاوي او چې الله یې مړ کول غواړي مړ شي کني داسې ور سره ټوپک رواني او چې الله یې مړ کول غواړي ټین شي چې دغه ځای کې ګولې راشي د امریکای صدر کنیډي غیر چا پیر ته عظیم غارت روان پاس په لسم چت کې ورته سړی ناست او د پاس نه ویشت په دغه ځای ویشتو په موټر کې خطر پاکستان کې وګوره د لیاقت علي خان د مرګ قاتل تاسو تر اوسه معلوم کو
چې لیاقت علی خان چا وجلې ده؟ تر اوسه معلوم شو. عطا الله شاه بخاری دی خدای وبخي وی چا چې وجلې تاسو ماماګان دي، تاسو تحقیق چرته کوئ؟ دا یاره ورکه ده. تاسو د لیاقت علی خان د مرګ سازش د مرزا بشیر الدین په کور کې شوی، د قادیانانو په کور کې داغه د مرګ سازش شوی. قادیانی ته تاسو ویلی شئ یا هم تر اوسه ورته څه ووایي؟ فی الحال لګیا دي، فی الحال او علی الاعلان د خپل باطل دین تشهیر کوي. علی الاعلان عیسائی ته تاسو څه ویلی شئ؟ فی الحال لګیا دي. د عیسی علیہ السلام د خدای زوی دی، دا پمفلٹ تقسیمائی لگے په پنڈے کی ڈیپو دے. عیسی مسیح خدا کا بیٹا ہے، بی بی مریم خدا کی بیوی ہے. تاسو ویلې شئ؟ ها بجلیګر مولا ته ویلې شئ دې ځنه باندې خوځیو، دې ځنه باندې خوځیو، دې ځنه باندې خوځیو، دې ځنه او موزیلر شي برشینو په خواره ورندار برش. دا بے غیرت غوندې الکی کنه، دا چې بار الکانو سره د جګړې نه الکانی وਹੀ سوکی چیړي سوک سکینو چې کور تراشي ضرورت دوه خزي نامشره خزه ناقبوله غوندي نو دې راشي پاغي نیغ نیغ روټه نه تیار وګورو پلانې نو موزیلر شي برشینو په خواره ورند مونږه خواره ورندارانی. دا زموږ عرض میں داؤ چا تھوڑے گروپ مروپ کسی نشتا عذاب در باندې نازل لے. دا چا ویلی؟ دام قرآن ویلی. قرآن ویلی. قرآن څنګه ویلی؟ هغه وخت کې ما تھوڑا گروپ واو. قرآن ویلی دی چې کوم قوم د خدای نه سرکش او باغی شي، کم قوم د خدای نه باغی شي، اذاقها الله لباس الجوع والخوف. اغا قوم ته الله د یری او د لوګي لباس ور واغوندي. قرآن ویلی کم قوم چې د خدای نه سرکش او باغی شي، اذاقها الله لباس الجوع والخوف. اس کی اغا قوم تا اللہ د یری او د لوګي لباس. اس نہیں وہی دا دیراله ویسنا وہی دا دیراله او زمونږ دا ایمان دی چې دا غنه لوی رښتینه په دې کائنات کې ببل څوک نه. نو دا ټول سيزونه منلي دي په فرمان د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. عزیزانو کتا سو خیال وکړئ پیغمبر سره قرآن ویلی دی چې ستاسو صرف دا خبره بنئ چې ما پیغمبر منلی دی، بلکې ستا ایمان به الګ کاملیږي چې ته په پیغمبر مینې، چې تر څو پورې په مین نه نو
نستا ایمان نہ کاملی. وہ عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں. عشق محمدی چې د چا په زړه کې نو هغه مومن نه دی. نو عزیزانو قرآن کریم دا فرمایلی دی چې پیغمبر دی خلق ته وایا که تاسو خدای سره دوستی کول غواړئ نو څه به کوئ؟ فتبعونی، زما تابعداري وکړئ. نو څه چل به وشي؟ یحببکم الله، الله به تاسو خپل دوستان جوړ کړي. سو پوری چې اتباع محمدی د چا په ژوند کې نه وه، هغه نه د خدای دوست کېدی شي او نه هغه مسلمان کېدی شي. اوس تاسو به دا ووایئ چې مونږ خو ټول وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ محبوب دی او مونږ داغه فدایان یو او دا مونږ ټول وایو. سوال دا دی چې یو سړی محبوب ګڼل نو د محبوب د حکم نه بعد دا جرأت عاشق کولی شي چې معشوقه ووایي چې ورشه په دې انوار ودرېږه، په دې انوار ودرېږه. که عاشق ووایي چې خجي منډې کړې او په انوار ودرېږه، یو خدا دی. یو معشوقه ووایي چې ورشه په دې انوار ودرېږه او دوی چې ولی په نور مې ولی سوځې، دا مینه دې ته وایي چې اوس مې نور ته ودرې. معشوقه به څه وایي ډکې ابوی تاثر رسول وانت تظهر حبه، تاثر رسول وانت تظهر حبه، ان المحب لمن يحب مطيع. د معشوقې د حکم نافرمانی دی وکړه او چغې وای چې زه په تا مینم. ان المحب لمن يحب مطيع، څوک چې په چا مینی هغه د حکم په مخ کې گردن نهاد وي، گردن نهاد. ادا نه وای چې دا ولی چې خبره د ولی شو نو بیا خو یې شک نشو. عزیزان اوس رسول به ته محبوب ګڼې، ګڼو مونږ هیڅ حکم زه یې نه ګڼم چې مولا ما تاسو یې نه ګڼه، بس زبانی جمع خرچ په دې بلا مونږ ټول گرفتار. محبوب دې وګڼلو، حدیث کې راځي یو صحابي دی هغه واورېده چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الضباء، پیغمبر علیہ السلام کدو ډیر خوښو، کدو سره به ډیره مینا کوله. ا صحابي وی په خدای مې دې قسمی چې تر سو ژوندم چاړو بل شی و نه خورم.
پیغمبر راوغوښتو چې الکه تا څه عمل دی الله بنده؟ وی والله که مې نور څه عمل نشته خاص صاحب، خدا مې اورېدی چې ستا کدو ډېر خوښ دی. ما وی چې والله که بل شی وخورم سوا د هغه شي نه چې زما د محبوب خوښ دی. مودې وشوې کدو نه بغیر بل شی نه خورم. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې ما تړه کې بشارت وشو چې دته د جنت زیری ورکړه. تاسو خیال را بل یو صحابي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله یو شی راته داسې وښایه چې په هغې پوره عمل وکړم، پوره ټول کارونه خو مانه کېدل ګران دي، یو شی راته ده. حضور علیہ السلام ورته وفرمایل چې 15 وخته مونځ په خپل وخت کوه، بس ته به جنت ته لاړ شې. هغه چې واپس شو ویل چې والله لا ازید علی هذا ولا انقص، په خدای مې دې قسمی چې په دې 15 منځونو کې نه په څه زیات کم او نه ته کم کم. زیات معنا نه والله که نفلونه مکم، دغه 15 منځونه دي دا به ټیک کوم او نه به ته والله که څه کم کم. چې سړی روان شو صحابه ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا سړی په دې خپل ایمان کې دومره رښتینی دی، دی به ګورې ټکی نفل به هم نه کوي کنه جی. نو که چا دا شوق وي چې ما په ژوند جنتی سړی ولیدی نو د سړي ته وګورئ. حد دی د عشق، حد دی. عزیزانو حدیث کې راځي صحابه ناست دي، پیغمبر تقریر کوي، یو باندې سړی هغه ته اعرابي وایي، عربي کې اعرابي ورته وایي باندې ته. مجلس کې را پاسېدو په جماعت کې متیازې راوړي، بس داسې مجلس کې لکه تاسو ناست دي داسې پاسېدو لنګ اوچت کو په جماعت کې متیازې. صحابه ورته په غصه شو چې تاسو کې چا ورته په تورم ګوتې ووالې، لکه دا سره ووهي د په جماعت کې د پیغمبر مجلس کې متیازې راکړي. پیغمبر ویل نه خبردار چې څه ورته ونه وایي. الله څه ونه وایي. والله که دا خصلت مونږ کې پیدا شي، دا خصلت، نور خصلتونه خو پرېږده. که چرته جماعت کې طالب یا مولا ناجوړی او جماعت کې تشي متیازې غریب نه لاړې یا ډکې ته لاړې، نامقتدیانې څه وایي؟ ویلي سي د خپې نه بارې لړه کوي، جماعت یې ټول څښاک او جماعت یې تاسو دا وایي که نه؟ جماعت کې متیازې لاړې څه چلو شو؟ وینځه خبره خلاصه. جماعت کې متیازې کول په عذر دا دومره بده نه ده لکه جماعت ترانه نوځي او اندرون دې تور او پلیتی او دا بده خبره. پیغمبر فرمایل خبردار چې څه ورته ونه وایي، پرېږدي چې متیازې وکړي، منځ کې بندم نه کوي چې پوره متیازې تش شي. متیازې وکړې بیا راغی کېناست. علما لیکي چې دا سړی خو یا ناپوه و، باندې چې هغه ته دا پته نه وه چې جماعت کې متیازې کول منع دي، نو د دې وجې وکړې. محققین وایي چې نه، خبره دا نه وه. خبره دا وه چې سړی مجلس کې د پیغمبر ناست دی، متیازې ورغلې ډېرې ټینګې،
اړه خیال کو چې که بهر متیازو ته زما نو د پیغمبر بیان را نه فوت کیږي او که نظم الته متیاز ټینګ راغلی دي راشه دا د جمعات بیا ادبی وکا متیاز دلته وکا خو چې د پیغمبر بیان در نه قضا نشته د صحابو د عشق دا عالم د مینې دا عالم زما عزیزان صحابه په پیغمبر بالکل پتنګان تاسو به وایئ چې بس خود خدای احکام منلو قاصدو رهبرو نه نه ام معشوق محبوب لکه حضرت ثوبان دام صحابی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته تشریف وړه ثوبان ټول ورځ په جړا تیرا ټول ورځ ما خام چې حضور علیه السلام راغې ثوبان بیام جاری ورته وی الله بنده اوس ولې جاری اوس خو دې زولې دم کنه ثوبان ورته وی چې یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں بیاوی چې محبوبه ستا شان دا نه ده چې دا ته ماته څه وې ربود دل سے مہرویان عالم ربود دل سے مہرویان عالم خراما ناز چوں ترکانہ کر دی بعشق خود مرا دیوانہ کر دی چی کر دی از خودم بیگانہ کر دی ربودی دل سے مہرویان عالم عادت د دنیا دا دے چی معشوقہ دا عاشق نظر اوڑی دا د دنیا دستور را روان دی زکه چې زړه معشوقه اوڑی لیکن جامی صاحب وہی ربودی دل سے مہرویان عالم اے محبوبہ تا د معشوقون زړه یوړو معشوقون کلا خراما ناز چون ترکانہ کر دی تا چې کم شان د ترکو ترک معشوق و محبوب توئی خراما ناز چون ترکانہ کر دی ترکانہ ناز و انداز باندھی تا د معشوقو نظر نور معشوقی خود سکے پا خدا قسم جبرائیل نیم زڑا وڑے ہو اللہ اکبر جبرائیل سردار کونین ورتوئی چی جبریلا تو خود یو لک سلیری زرا پیغمبرانو قاصد پاتی شوے جبریل ورتوئی چی آفاقها گردید ام مہر بطان ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری آفاقها گردید ام مہر بطان ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری و یا رسول اللہ دیو لگ سلیر ذرا محبوبانو قاصد پاتی شوے ما د ټول کائنات
محبوبان میں لیدلی دی بسیار خوبان دیدم لیکن تو چیزیں دیگری معشوقی خو می ډیرې لیدلی دي والله خو تلا پکې څه بل څه شی دغه وجه وه چې د معراج په شپه سدرة المنتهى ته ورسېدل جبریل رستو شو وی صاحب دې ځای نه مخکې ځئ ولې وی دې ځای نه مخکې زه چرې تلی نه یم که لاړم د الله انوار او تجلیات به مې وسوځئ پیغمبر ورته وی چې تر دې راتلی او دې نه مخکې نه ځي عطا الله شاه بخاري رحمه الله تعالی و تبارک هغه وی کاش چې دغه ځای کې د جبریل په ځای زه وی کاش چې د جبریل په ځای زه وی دلته چې پیغمبر ورته وی چې راځه چې ځو خدای بندانو پاتې ولې شوې چې د جبریل په ځای زه وی والله چې ورسره تکای تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې جبریل غوندې فرشتہ چې د ټول کائنات ملک را جمع کې نو جبریل سردار دی هغه به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې بسیار خوبان دیدم لیکن تو چیزیں دی تلا پکې څه بل څه شي نو حضرت ثوبان ته پیغمبر وی چې اوس خود زه ولیدم کنه نو اوس ولې جاړي ثوبان ورته وی یا رسول الله په خدای مې دی قسم وی نه د جنت شوق شتا نه د دوزخ نه د خوراک نه د سکاک نه د لباس نه د حورې نه د غلمانانو دا هیڅ شوق اوس جاړم زکا چې که په قیامت کې زه خدای جنت ته بوتلما نو تب په جنت کې چرته په لویو لویو مقامونو کې ناسته اے حبیب زباغه جنت څکم چې چرته تا نوی نما جنت څکو حور او غلمانان او مانای څکو ما مقصود خود ته نو چې تا نوی نم زب جنت څکم الله د خدای غیرت په جوش کې راځي د ثوبان د زړه دړکن داغه ترجمانی کوي پروردگار عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اندازه وکړي ثوبان ته دومره لیونی وی اوسه بل شوق مې نشته قرآن راغی من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من الصالحين اے پیغمبر ثوبان تو آیا ته چې په دنیا کې په محمد رسول الله ماینی نو په جنت کې بم ور سره یوځي تسلی وکړه چې د خفګان لري اندازه وکړئ تاسو نو زما عزیزانو عرض داو چې د چا زړه د خدای کور نو د چا زړه د جناب محمد رسول الله د مینې کور نو ا مسلمان نه دی اوس کور چې د چا وی نو هغه خارج کې به سخکاریوم دا وګوري دا بلټه چې دا پلانې کار زکوم دی کې زما د محبوب فرمان څه دی ماتا شکل جوړول څنګه پکار دی ځکه چې زما د محبوب شکل څنګه
ما ته جامې څنګه اغوسته پکار دي ځکه چې زما محبوب جامې څنګه ما ته په لاره تله څنګه پکار دي ځکه چې زما محبوب به په لاره څنګه تله والله چې د چا زړه ماینو هغې به په لاره هم داسې تله څنګه به چې په لاره رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په لاره څنګه تلو روان به نو سر به خمو داسې ځمکې ته داسې داسې به نو روان چې رستو ځان پسې خلک روان کړي دي او په خپله مخکې روان دي نه چې څومره به ورسره و داسې لینډ کې به ځان سره روان کړي ځکه چې ته مخکې او رستو دا د غرور شیبه ده پیغمبر د غرور نه مبرا او منزه دی تا هم دا صورت به هم نه اختیارولو چې زه دې ولې مخکې ځم او ته دې ما پسې ولې ځې ستا په دې ملک داسې خلق هم تېر شوي دا نوابان او دا جایګیرداران چې دی به په کټ کې په اجره ناستو غریب سړی به په کټ کې نشو کېناست یو نواب ځای ته تلم ناستو کټ کې چا راووتو خو چې څومره سړي په اجره کې و څادرې تاولو او ځان لاندې کولو او په ځمکه کې ناسته مونږ خو کټ کې ناستو رکې مې وی چې داسې چل داسې نه چې اوس مونږ ته ووایي چې هلکه په ځمکه کښېنئ خو زمال که ویې وي نو خدای دې خیر کړي چې راووتو بار هلکه دا ولې وی نواب صاحب چې کټ کې ناستي مونږ کټ کې نشو کېناستي د دې نوابانو دا ازلی د فرعون تخم د غریب وینې او رګ ورېښې ټول عمر دوی چیچلي او خوړي کټ کې به ورسره غریب سړی نشو کېناست دا خو شکر وباسئ چې اوس هر سړی ځان له په خپله روټۍ ګټي کینې تا دې غریبو باندې دې خلکو غل غورځولي دي د آسونو سوټې به یې پې پاکولې د کور جاروګانې به یې پې والې داسې دورم په دې ملک تېر نن چې هر چړي له غریب نه غریب سړی هم خدای په خېټه موړ کړی دی بېله خبره ده چې د غریبانو څومره لکۍ وشوې نو خدای دې بیخ هم ورپسې وباسي پیسې او دولت خدای درکړه د غلامانو اخلاص کې کور دې وران شه نو کار دې شراب او وی سی آر او د دنیا آرامي توبونه دا غریبان په دې اخته شي په کار دا و چې د غلامانو اخلاص شوې چې خدای ته سجدې ولګې چې یا الله چرته زه غریب او چرته دا مهرباني کور خدای درکو جایګیر خدای درکو اولاد درکو پیسې درکې په خېټه موړ کړې نو ستا کور د جمعې شپه ډمخانه دا غریبانم دا خدای پیژندلی چې د دې نوابانو دا سوټي به پې پاکولي نوابانو ته خو زه داسې وایم خو غریبانم توبه مې دي تاسو ورشئ د کابلۍ په دې خوله کې وګورئ چېرته د سوټمارې زوی دی دغه ځای کې به ناستي او مالدار یو نه سرمایهدار نه ځکه چې ای کور کې سینما جوړه کړي دا د سوټنې زامن به ګورئ دا غریبان لپنګان لچاګان جیب کتری وغیرہ وغیرہ اوس خو بلا بلا عذاب در باندې راغی سټک پارټي سو یریدی ټول ملک په خوف و حراس کې دی الا تھوڑا گروپ تے الا تھوڑا گروپ تے الا تھوڑا گروپ لا صبر وکي ا تھوڑا گروپ نه دی دا د جنگ بدر عذاب در باندې نازل دی سړی نخ کاری او ساره ټاکو خوري او مرشي الا تعاون کوي مونږ څه کار دی چې تعاون کوي مونږ وکړو 2 لکه محکمې دي ستا 2 لکه د اف ای اے دا او دا سی ای اے دا د انټي کرپشن دی او دا کرائم دی او دا انټيليجنس دی او دا سپیشل برانچ دی او کروڑونه اربونه روپۍ د کال د ملک په دې محکمو خرچ کیږي
ملک کې بچی کباب کیږي، تاسو تر اوسه سړی ولې نه پیدا کوئ؟ ولی د دې محکمو کار څه دی؟ خفیه ډونډ لګول. خفیه ډونډ ولې تر اوسه پورې ونه لګېدو چې دا شپږ اته کسه کباب کړي په کور کې پراته دي او سړی پته نه لګي؟ دا ولې؟ دا زما کار دی. زه به بانګونه وایم که زه به څوکیدارۍ کوم؟ د دې محکمو کار څه دی؟ آرمی انټیلیجنس دا ټولې محکمې دي را خوشي شي ته وګوره چې سړی پیدا کیږي که نه کیږي. سب پیریان خو نه دي، نه دیوان دي چې ګینې په نظر نه ښکاري. خبره دا ده چې درد نشتا. دغه درد له محمود غزنوي په کارو، دغه درد له محمود غزنوي په کارو چې یو کونډه ښځه ولراله وې زما د زوی نه یو هندو ګوته غوسه کړې ده چې تر هغې روټۍ ونه خورم چې څو مې د دې کونډې د زوی بدل اغستی نه وي. نو د غزني نه را روان شو، په ټول هندوستان یې حمله وکړه. هغه دروازې د سومنات چې کومې محمود غزنوي کابل ته راوړې وې، د کابل بادشاهانو د هندو خوشحالولو دپاره دروازې بیا وای. زما عزیزانو، اوس محمود غزنوي به مونږ کوم ځای نه پیدا کړو. وختي راته یو سړي ووایي چې وی بیګای په نوتیه کې 15 کسه مړه کړي، اخبار نشته وی. مال خدا لنډ ځای دی، ورشه که نه وبې ګوري. نوتیه خدا ځای دی 2 قدم. وایي نه که ناسې لږ دې ځای او د دې ځای خبره نه رښتیا کېږي. نو یهود صاحبه په محلو کې او په علاقه کې اتھوڑا گروپ دی او تھوڑا نه دی، وایي تبر گروپ دی، تبر یهود او صاحبه څوکیداران خلق نیسی لګیا دي. څوک ټوپکو پسې منډې وایي، څوک څه پسې منډې وایي، څوک څه پسې منډې. دا آسمانی آفت دی. څه زمونږ کردار داسې دی چې د دې قابل یو چې مونږ سره داسې وشي. څه حکمران طبقه د ملک چې دا د خدای خوف په زړه کې نشته. والله العظیم چې دا ویلو هغه ورځ ابل ورځ ماشوم ما د مور سره مړ ولیدو او په اخبار کې دوی فوټو ورکړو. ما ټوله ورځ روټۍ ونه خوړه او نه خوند راکړ. او تاسو په ټي وي هغه نقشې ښایي چې داسې داستانې واچوي او داسې خلقو له دغه ور بوی کی پوزه کی او دا په دې پوی دا ورته دوی چل ښایي چې داسې وکړي. ټریننګ ورته ښایي چې داسې وکړي. نو عرض داو چلو شو عرض داو چې دې خبرو ضرورت سو چې ته پټي خلقو ته دا نقشې ښې داسې داستانې کوه، داسې سپری کوه او خلق به بیهوشه شي او دا چل به وشي او دا چل به. تاسو عقل او بیا په اخبار کې دا هغه مړو فوټوان ورکوه. د دې برعکس نتیجه څه راوځي چې وګورئ دا ظلم چې په دې ملک کې وشو. د دې دا معنا چې ته د دې ملک څنګه حکمران یې چې ستا په ملک کې پردي بچي کباب کیږي او ته بدل نه اغشته، خو د دې دا معنا چې ته په خپل حکومت کولو کې ناکام یې.
نشي کولای. کولای شوه ولې به داسې کېدې؟ نن ملک د څه افرت تفری شکار، یو دا خوف و حراس چې نن په ټول ملک کې دی، هر سړی د شپې خوب نشي، ښځې غریبانې ټوله شپه ویښې ناست، ټک نه یې شوی چې هله جوړ را ورسره دا پراپیګنډې هم دي چې په پرلالي خیږي. دا د موضوع باندې باس زیات دی او د جلسو کې ماته مارای درد شروع شوی دی، نو انشاءاللہ بلی جمعې ته بیا به تفصیل باس کوو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.